کاڼي یاقوت خاوره زعفران لوټي مرجان بوټي ریحان حسن د جهان ټول ترنه قربان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان دا نری ابشار هغه دنګ چینا دا د کندهار ښار 14مه ناحیه دریم ګذر د میرزا احمد خان کلاچه ده. په دغه کلاچه کې نن د 330 متره په اوږدوالي د یو کانال او د 119 متره په اوږدوالي د یو سړک د اساسي رغولو چارې راپیل شوې. دغه کانال چې تقریبا 330 متره اوږدوالی 2.5 متره بردوالی او 2 متره جګوالی لري او سړک تقریبا 119 متره اوږدوالی او 4 متره بردوالی لري. فعلا یې د اساسي رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې هم د 3 میاشتو په موده کې بشپړ سي. فعلا مونږه اکسکیویشن روان ده، کندنکاري روانه ده. د پسیخه مونږه دیوالونه جوړو، 2 غاړو ته دغه کانال سره دیوالونه لري چې هغه په جوړېدو سره به ان شاء الله دا کانال مکمل ترتیب شي. په دې کې پلچکونه مونږ نه لرو، مکمل کانال ده، د سٹارټ پوینټ نه تر اینډ پوینټ پورې مکمل کانال ده. په دې کې کوم ځانګړی پلچک مونږ نه لرو. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې 100 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 14 کسان په مسلکي ډول او 91 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. نو دغه فتاو په کار باندې خدای پاک دغه موږ تاسو مشرانو ته خیر ورکړي چې موږ ته دغسې د کار زمینې مساعد کړي او دغسې پروژې موږ نور هم غواړو چې زموږ دا کم بیکاره وروڼه پر کار سي راسره، هم به مو په څنګ کې خپل وطن دغسې جوړ سي، هم به موږ ته یو د کار زمینه مساعده سي. زه د دا کار څخه ډېر خوشحاله یم ځکه چې په ژمي کې دلته اوبه راځي، دغه مسلمانانو سره په تکلیفېږي. دغه کانال او سړک په رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. والله نو په دغه ځای چې هم په ژمي کې مشکلات موږ لرو، هم په دوبي کې دغه وادي سره د مسلمانان ډېر سرپازاب، هم په دوبي کې د غماش سرپازاب وي او په ژمي کې د سیل اوبه د کورو ته ورته راځي. او د ښاروالۍ د ټیمه څخه ډېر مننه چې د دې کار یې دغه کې د کثافاتو دغه څخه بېغمه کړو، ډېر مشکلاتونه یې راته حل کړه. ګران افغانستان ګران افغانستان کاڼي یاقوت خاوره زعفران لوټي مرجان بوټي